په یو ښار کې یو ځوان اوسېده چې نوم یې اسد و. اسد ډېر هوښیار او په ظاهره بریالی و، خو یو لوی عیب یې درلود. هغه په خپلو مادي بریاوو او دوستانو دومره مغروره و چې خپله زړه مور یې ورته بار ښکاره کېده. د اسد پلار کلونه مخکې مړ شوی او مور یې د خلکو په کورونو کې مزدوري کړې وه. ستونزې یې ګاللې وې تر څو اسد لوړې زده کړې وکړي او په یو ښه مقام کار پیل کړي. خو کله چې اسد یوې لوړې چوکۍ ته ورسېد، د مور سادګي او د هغې زړې جامې ورته د شرم وړ ښکاره کېدې. یو ورځ اسد پریکړه وکړه چې واده وکړي. هغه یو داسې نجلۍ وکړه چې ډېره عصري وه. مېرمنې یې له لومړۍ ورځې ورته وویل: زه ستا له مور سره په یو کور کې نشم اوسېدلی. هغه ډېره پخوانۍ ده او زما د ملګرو مخې ته مې شرموي. اسد د دې پر ځای چې د خپلې مور دفاع وکړي، هغې ته یې وویل: مورې، زما په ژوند کې ستا شتون زما د پرمختګ خنډ دی. زه درته په یو بل ځای کې کرایي کور نیسم، هلته به لاړه شې او هلته به واوسېږې. مور یې په داسې حال کې چې سترګې یې له اوښکو ډکې وې، یوازې دومره وویل: زما بچیه، ستا خوشحالي زما خوشحالي ده. که زما په نشتوالي کې ته خوشحاله یې، زه ځم. مور یې کرایه کور ته لاړه. کلونه تېر شول. اسد د خپل ژوند په رنګینۍ کې مور هېره کړه. یو ماښام کله چې هغه له کاره کور ته روان و، یو سپین ږیری سړی یې مخې ته راغی او یو لیک یې ورته ورکړ. ویې ویل: دا ستا د مور امانت دی. هغه تېره میاشت وفات شوې ده. اسد لکه برېښنا چې وهلی وي هک پک شو، کور ته لاړ او په رپېدونکو لاسونو یې لیک خلاص کړ. په لیک کې لیکل شوي وو: زما ګرانه زویه، زه پوهېدم چې ته به زما لیدو ته را نه شې، ځکه زه ستا د شان مطابق نه وم. ما یوازې دا غوښتل درته ووایم چې کله ته کوچنی وې، په یو حادثه کې د یوه سترګه له منځه لاړه. ډاکټرانو وویل چې ته به ټول عمر په یوه سترګه یې. دا ما ونه شو زغملی چې خلک تا ته شړ سترګی ووایي، نو ما خپله یوه سترګه تا ته درکړه. که نن ته نړۍ په دواړو سترګو وینې، دا زما سترګه ده چې ستا په وجود کې ده. ما هیڅکله دا نه غوښتل چې ته زما احسانمن شې، یوازې مې غوښتل زما زوی نیمګړی نه وي. تل خوشحاله اوسه. اسد چې دا لیک ولوست، د ځمکې په سر راولوېد. هغه نن هر څه لرل، پیسې، شهرت او چوکۍ، خو هغه څوک یې له لاسه ورکړي وه چې خپل وجود یې ورته بخښلی و. هغه په خپلو دواړو سترګو ژړل، خو یوه سترګه یې د هغه مور وه چې اوس یې تر خاورو لاندې وه. د مور او پلار مینه بېعرضه ده. هغوی خپل ژوند او وجود زموږ لپاره قربانوي، خو موږ کله کله په مادي شیانو دومره مست شو چې دا لویه پانګه هېروو. وخت نه راګرځي مخکې له دې چې مور او پلار تر خاورو لاندې شي. د هغوی قدر وکړئ. حقیقي ښکلا د انسان په جامو او مقام کې نه ده، بلکې په اخلاقو او د هغو خلکو په پاللو کې ده چې موږ یې تر دې ځایه رسولي یو.